نقیب الله ځلاند د هغه د سر د کلولو قصه په خپله وکړه. دا چې څه حقیقتونه یې بیان کړي دي، له هغه سره څومره ظلم شوی دی او بله خوا یې نور څه ویلي دي. ویډیو وګورئ تر څو په هر څه خبر شئ. نقیب الله ځلاند په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي: د ملتونو په تاریخ کې لوړې ژورې راځي، خو هوښیار ملتونه هغه دي چې له ټولو بدلونونو وروسته هم خپل ملي ارزښتونه وساتي او که څوک کې په وړاندې ودرېږي دوی یې مخه ونیسي. زما مبارزه د هیواد او خلکو لپاره ده. هیڅ سیاسي رنګ نه لري او نه د نظام ننګونې یا تخریب فکر لرم. ما د پسرلي په پار یوازې د یو څو مشرانو په نوم نیالګي کېنول او د ملي بیرغ په تړاو مې پر فیسبوک څو کرښې ولیکلي چې زما د تحقیر او شکنجې لامل شول. نوموړي زیاته کړې ده د خپل فکر پاللو کې دا ډول ستونزې هر څوک ویني، خو خفه په دې شوم چې یو چا د ټول هیواد مدیریت ته لاس اچولی وي، بیا ولې دومره وړه حوصله ولري؟ ولې نیالګي ونشي زغملی؟ ولې له بیرغ او نومونو وبېرېږي؟ تاسو په جبر د خلکو خولې تړلی شئ خو فکر یې نشئ بدلولی. هغه وړاندې لیکلي دي: په هر صورت زه اوس روغ یم. له ټولو هغو ملګرو چې چا ما سره په خواخوږۍ او همغږۍ زما تصویر پروفایل کړی و، غرونه مننه کوم. په ځانګړي ډول له مشر منظور پښتین نه یو نړۍ مننه کوم چې زما دا کوچنی کار یې هم نادیده ونه نیوه او یادونه یې وکړله. نقیب الله ځلاند په آخره کې لیکلي دي: خدای مو ښاد او آباد لره. د هیواد په مینه موږ ټول سرشاره یو. د دې خاورې سره رښتینې مینه لرم. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د ملي بیرغ پر سر د نقیب الله ځلاند او یو شمېر نورو ځوانانو سرونه کل شوي وو او د بیرغ ټوټې پرې هم خوړلې وې چې ګڼ شمېر افغانانو او پښتنو پرې غبرګونونه ښودلي وو. ستاسو له ملتیا هم ډېره زیاته مننه. تاسو د نقیب الله ځلاند دغه لیکنې په اړه که کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. زموږ سوله افغان یوټیوب چینل د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل تر اخره وګورئ او لایک یې کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو الله مو مل شه.